ګیفټینګ کدا صادر په سر واچو دا کینی دا مخم پټ کی قسم په خوده دا پښتانه ورته ګیفټینګ چې دا پښتو جبه وای کدی ته دی پښتنو په مخ پټ کو دی ته ګیفټینګ ونه کو کنه دی 007 ته نو مال په مخ باندې راتو کا دا ټول ګندې جوړ کړی دی قدرمنو میا صاحب دومره یو ساده یو دغه انسان دی د ماته دی په ټیک ټاک چې لایو کین دی مال داس یو کس پکار شي زبر تنخوا ورکوم چې مال صرف د کمنټ شو او کنه نو زه کمنټس ماته زه چې نوم نشم غسته چې ګیفټینګ وکړي بیا رسول الله کسړه دغه شکریا ادا کی نو زما سره دې څوک نه چې هغه شی پړاو کې تصور د کم ځای نه کم ځای ته لاړو دا د الله په کرم باندې لاړ کنه نو هر څه کېږي د الله په کرم باندې او موږ هم د هغه د کرم په انتظار یو غني خان بابا وایي که سجده د ژوند مقصد وي نو نالت په داسې ژوند شه وایي زه خو هغه سجده غواړم چې نامه یې محبت وي ګیفټینګ کدا صادر په سر واچو دا کینی دا مخم پټ کی قسم په خوده دا پښتانه ورته ګیفټینګ چې دا پښتو جبه وای کدی ته دی پښتنو په مخ پټ کو دی ته ګیفټینګ ونه کو کنه دی 007 ته نو مال په مخ باندې راتو کا دا ټول ګندې جوړ کړی دی ټول ګند د دې شروع شوی دی نو مطلب دا دی دا خو ګوره خربوزه څه رنگ پکړتا ہے نه نو بیا رو نو اوس پکې هغه پهلوان راوته چې دا چل کوي راځه نو خدای دا پاره رو منت تر تکوم او کنه تاسو یو غټه د دې بم ته پوس کیږي یو بچا اعلان کړو زما د مرګ مخکې زما په قبر کې چا یوش پوکړه د نیمه بچای باغ ته ورکوم نو خرګاډي ولا روانو نو هغه د اعلان اوریدل دی د اخر ودرول دی اخر ته وای چې خرا بس ته بچا په قبر کې د شپه تیرو ما بقای ژوندۍ په عیشه باندې تیرو نو د دلبار سره شنو غار دلند راونی چې هغه ورته چې بچي قبر چرته دی و چې سملې وی چې او نو د بوزي بچا سلامت لا نو بچا سلامت ورته سملې هغه ورته جواب راغلی دی د پاره د سملې خاورې مورې په واچو هغه ته لاړ شي چې لاړ شي د اسرائیل سلام راشي د تو چې څنګه چلې دی ورته چې بالکل خیر خیرت ته ورته چې جنگیر زین هغه پیره وړه کنه هغه پیره یوانی موا او تا په یو پیرا سامان واچو خیر دی وی دا خرچ ته بوتو د پلار کې تګو دا وبس کله ته وبس کله ته پرې نه خودو دا غلطه تو کنه وا هغه وی جی غلطه خو واغه پلندون ما چې دیبو وبوس کې زبال ته لګ آرام وکم وی وزن پتاو ک پخرو هغه وی چې زما غلطی ده وی 50 دوری وای 50 دوری واله ده بیا ورته چې تا چې د ارباز د جن پیرو کنه وی هغه دو پیری وی او تا په یو پیر په خر باندې واچو نو دا وزن زیاتو کنه هغه وی چې زیاتو جی وی چې درې پیری نور د شاهد پیرو او بیا د بل پیرو د سواتی پیرو ما چې دنه پس پدا پیری وکم نو وزن په چا باندې په خرو ک پتاو هغه ورته چې وزن په خرو وی غلطی می دجی وی سل دوری و چې سل دوری بیا واله خو مړه ساره پورې سل او یو نیم سل او ډزه نو سهار شي خلک راغله چې قبر سپردل دي چې خرکار ته راوته باچا کتلی چې پاوه سړی خو راوته باچا ورته چې مبارک تي شه هغه ته باچا سلامت ما خر چرته دي خر دی هغه ولاړ دی وی باچا سلامت وی دا بچی دي ساتو مبارک شي ما په ټول شپه کې د یو خري صاحب نه ور کړی وي د دې سلطنت حساب به زه ورکم نو مطلب مې د خبرې دا دی چې حساب کتاب بکیږي دار سړي سره چاله چې خدای ډیر ور کړی دا سره به ډیری کیږي چاله چې خدای لګ ور کړی دا سره بدل کیږي نو لک په احتیاط باندې مرګشته مرګینه خو خلاصې نشته د رور مې او بل څه کوم ګوره لکه مونږ او داسم خلک وي دغه کړه خو زم د مونږ او د سره د انسانیت د انسان قدر پکار دی غني خان بابا وایي که سجده د ژوند مقصد وي نو نالت په داسې ژوند شه وای زه خو هغه سجده غواړم چې نامه یې محبت وي نو مطلب دا دی الله تعالی مخلوق الله تعالی چې زما د مخلوق سره مینه کوه زما د مخلوق سره مطلب ښه اخلاق چلوه نو کته په جمعات کې هغه ته ارڅه کې بار راوځي او تا دغه د مخلوق سره روي سره نه نو او پلندو ویلې نه بالکل مطلب دا دی چې ګوره هغه وایي کنه رحمان بابا یو شعر ویلی دی وایي تکبر او غرور مکه و رحمان او سر کا پکابه کې پسجده کې اخلاص پنه شي نو تکبر غرور خو د انسان جامنه ده په مطلب ورته دی ولې چې د خورونه پیدا شوی د خورونه بده زی زوبه دې پته نه لګي زمونږه یقین وکړه بس او یریګم خو په دینه چې هغه رب پیدا کړم او ما سره ان شاء الله تعالی چې هغه صحیح حساب کتاب وکړي صحیح حساب وکړي دومره غلط ونه کې ان شاء الله تعالی ولې چې زه خو اوسم به چې خدای پاک تازه کم مقصد د لپاره پیدا کړم زمانه خپل هغه فوجي جوړ کې بس زه خو سن شم کولای زه به څوکم الله تعالی چې غواړي چې یو پیش تاو کې کنه بد بیا پکې هیڅ نه شاسوار د کم ځای نه کم ځای ته لاړو
دا د الله په کرم باندې لاړ کنه نو ورڅ کېږي د الله په کرم باندې او موږ هم د هغه د کرم په انتظار یو زموږ دا زړه خوشي مې موږ دې مطلب دا کوم دا کار کوم بیا مړه کې زموږ ډېر په یو ترخه باندې یو میا صاحب الحمدلله کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله خو ما ته د غنی خان هغه دغه وی کنه وی سجده د ژوند مقصد وي نو نالت په داسې ژوند چې وای زه خو هغه سجده غواړم چې نامه محبت وي دا د غنی خان بابا یو ډېر ښه شعر دی مطلب دا دی او موږ له پکار دا دی چې کم سړی مرګ نه یری کنه مرګ دی دلته په ورځ کې مرګ یادي دنه به غلط کار نه کېږي دی به غلط کار یعنې کې دی د هغې په خوا باندې هم نه تېرېږي او چې چا نه مرګ یېږي که نه نو دی به د صحیح کار په خوا باندې نه ځي بعضې میا صاحب لدې غواړي چې په تبلیغ کې یا په دغې طرف ته لاړ ډېر هر څه مې غواړي خو میا صاحب بس چې دې ماحول ته ګورم که نه ډېر هر څه دا خو ماته ته وي چې د الله په کرم باندې به کېږي هر څه چې کېږي شاسوار به وي لکه دا په ذهن کې هم نه و چې زه به دې طرف ته وځم او زما به دې چې نن سبا ته د هغه مخ ته وګوره دومره غټ مخ دی د هغه ښه نوراني چهره ده او د کم دلدل نه ووتو او کم طرف ته لاړو او موږ خو د هغه په انتظار باندې میا صاحب هغه زرې والا نه هغه زره چې چا سره چېرته یو زره نیکي به مو کړي نو هغه رب به په هغې باندې بخي انشاءالله تعالی او دومره زهر ممکن نشته چې یو سړي ته مونږ نقصان ورسو یا د یو سړي مونږ یعنې کې زړه ته دوک ورسو تر دې ټایمه پورې مو نه دي کړی او دې نه پس هم الله تعالی په موږ باندې خپل فضل او رحم وکړي بقایا دا فلمونه دا لانجې کونجې دا کېږي را کېږي رئیس صاحب او سلطان رئیس صاحب هغه دومره جوماتونه جوړ کړي وو چې مړ شو نو وایي چې په جنازه کې د خلک ډېر دي که نه زه هم چې د رئیس صاحب په جنازه کې څومره خلک وو نو دومره ما چېرته په جنازه کې لیدلي نه دي دومره خلک د هغه په ځای کې وو نو پیسو هم داسې شی دی چې په دې هم ته مطلب دا دی چې تا سره نو ته په دې باندې هم په ښه نیت سره جنت دغه کولی شي چې ته مطلب مدد کوې د خلکو دقه خبره ده دقه خبره ده نو زه خپل کتونکو ته ټولو ته وایم چې وروره دا ګفټینګ په یو حدیث کې نه دی لیکلی دا یو ښه کار دی مطلب دا دی ډېر بېوسه خلک یې هغوی ځان ته دا یو شی جوړ کړی او هغوی دې ته ناست چېرې دې نه له 100 روپۍ راشي موږ پرې خپل کور قسم په خدای چې زه په خپله کښېنم چې ما ته څومره پیسې راځي نو ته یقین وکړې چې زما په هغه پیسو هیله ګزاره برابرېږي او ما ته د ګفټینګ نه علاوه هم لکه داسې دوستان دي بهر ملکونو کې داسې خلک دي چې هغه ما ته وایي یوسټرن یو بینک ته ورکوټی چا نو ما د موبایل کې اکثر لمبرې ما ته هلته ته لاړ شه نو هلته ته لاړ شم زه هغه لمبر وښیم نو هلته نو ما له څوک 50,000 راکړي څوک 80,000 زر ته دا قسم خورم ګورې او یو اباسین صاحب دی بار یو ملک دی پته نه چې کم یو ملک دی نو هغه په دې ټیک ټاک باندې راځي ګفټ کوي دا اثر هم داسې ښکته تصویر هم داسې ورکړی خیر ښکته خو هغه چې راشي ما ته ګفټینګ هم ډېر کوي او دغه پیسې ما ته هغه رالیږي کلیر داسې ډېر دوستان دي نور هم ډېر دي مطلب دا دی د کابل دي او زمونږ هغه سیستم په هغې باندې روان دی میا صاحب او بقایا زمونږ سابقه جدا زمونږ نو تاسو پته ده بس هغه کته باندې کټوي باندې کته لاندې کټوي لاندې خو دا چل نه شو کولی غوښتل رانه نه کېږي او بس دا د دې خلکو هغه ذات دی د چا بل پړه کې هغه زمونږ پر رحم واچي هغه مونږ ته هغه شی هغه چې راڅپلی کړي چې هغه د چا پړه کې نه یې اچولی نو مشکله ده که داسې وشي اول میا صاحب زه مخکې تا زما مخکې یو خبره کړې وه قدرمنو میا صاحب دومره یو ساده او یو دغه انسان دی د ما ته وي دی په ټیک ټاک چې لایو کینې دی ماله داسې یو کس په کار شي زه به ورته تنخوا ورکوم چې ماله صرف دا کمنټ شوه او که نه نو زه کمنټس ما ته زه چا نوم نشم اخیستی چې ګفټینګ وکړي نو بیا وروسته لکه سړی د هغوی شکریا ادا کړي نو زما سره داسې څوک نه چې هغه شی پړاو کړي او هغه خلکو ته شکریا ادا کړي خو زه تا ته هم د دې ټایمه پورې لکه زما دې ټایم کې خامدن د ټیک ټاک نه دی که نه خو قسم په خدای که ما چاته جواب لېږلی یا ما د چا خو به چې راشي کم نوم راځي هغه ووایم چې کم نه راځي نو هغه ګفټینګ هم وکړي ښځې هم کوي نر هم کوي خو مطلب دا دی دا د الله د دې خلکو عزت نصیب کړي چې لکه زه نه پړاوالی شم نه مې د چا نوم اخیستی دی خو زما هغه سلسله هم دقسې زه یوازې ناست یم بس یوازې ناست یم بلکل نو دا په دې زه ډېر شکرګزار یم او بل دارونه بیګان ما پېژنې چې دا دی دا جا خسری داسې دی مطلب دا دی که نه شمجان صاحب ډېر ګپ شپ ډېر ښه خوند وکړو ډېره مزه وکړه او موږ چې کوم ټاپک وچړو یقینا چې دا د چېړلو ټاپک دی ځکه چې که موږ وګورو ډېر زیات په دې باندې ډېر زیات ګډوډ او ډېر زیات مزید دا نور خرابېدو طرف ته روان دی نو که په دې باندې زموږ څه مشران سټینډ واخلي که نه نو دا خو په دې خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږي که نه مالو کې پاتې کېږي چې ته سټینډر پرې واخلي دا دې سر باندې څادر واچوي کېدي نه که دې پښتنو دو ته ګفټینګ ونه کړو د هغې نه سوا دا زه او ته دا میا صاحب او په کومه طریقې چې دوی غواړي خو دغه طریقه لکه غلطه دی کې زموږ لکه بېعزتي ده زموږ د پښتو د ژبې بېعزتي ده ژبې پکې خاص کر بېعزتي پښتو سته په خولې باندې پښتو وایو بلکل
نو زه په دغه خبر باندې زما خو لس میاشتې زما ایډې کې وګوره ما کړی و د ما چې د پلسمنټ وکړو نو تقریبا 13 په 2024 کې دا ما کړی او ما خپل ټیک ټاک ایډې نه شیر کړو نو ما چې د دې باره کې لغور وکړي دا شی مطلب دا دی نو هغه اوس ډېر هغه ګن جوړ شو نو اوس زه بیا تاسو ته وایم چې مطلب دا دی دا ښځې چې وایي دا په یو ځای کې پاتې کېږي چې دوی ته ووایي چې بای که کینې خپل کور کچن چلوئ خو په دې طریقه دا طریقه باندې استعمالوئ بس دا طریقه لږه غلطه ده په دې کې زموږ د ټولو پښتنو بېزتي ده میا صاحب ټیک شو ډېره مننه قدرمنو دا میا صاحب چې موږ سره خبرې تر غف شپ سره ولګو د فلم اشنغر کې ملنګي پیښور کې بدمعشي دی په سیټ باندې موجود دی د ریکارډینګ ډېر په تیزه سره روان دي ډېر زر کمپلیټ شي او په وړو کې اختر په ارشد سینما کې لګي اوس په د نظر اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله فامان